تایم نسته نسته یاره ځه ولاړ شه یاره په خبره کې سر نه خلاصه یار چې شکایت زرداده منداره که ډېر غریب یم مسکین یم یو کوچنی زوی مې دی ډېره باندې ګران دی اختر ته مې کپړه نه جوړ کړي یو کوچني ټوکړه کپړې خو راکړه د اختر دپاره یې ور جوړوم ځه ولاړ شه غوړ رسه راسې موږ د سلاپ نه دی کړی دلته بیا دی را روانې ټوکړې غواړي ځه نسته ولاړ شه یاره زه د ځان لپاره نه غواړم دوکانداره یو کوچنی زوی مې دی بغیر یې راته ویلې دومره ټوکړه راکړه چې تا ته پالتو یې په دوکان کې هغو ته یې ور جوړوم یاره ځه ولاړ شه یاره شرم لرې که نه لرې یاره زه د ټایم نسته نسته یاره ځه ولاړ شه یاره په خبره کې سر نه خلاصه یار چې شکایت زرداده یاره لالا دا کپړې غواړي سر داسې دماغ را خراب کړی دی یاره شرم نه لري یاره چیش دی وروره غریب یم وروره دله رالم د کوچنی زوی مې ولو سهار چې راوتم بغیر ول د اختر دپاره کپړې لاله راوه نو زه ول رالم ده ته مې ویل ملک پالتو ټوکړه د هغه راکړه زه به کوچني زوی له ویسم دی راته وخښمېدی ښه و غریب یم شیم په وس نه و کوچني زوی سر ډېر راته ژړل خدای به خیر کړي زه به درکړم ورمه دا دی وروره دا کپړې واخه خپل بچی له ویسه اختر له ښه کالي کې وکړه ښه کپړې مې درکړي ستا بچی به خوشحاله شي کور دې ودان الله دې عزت وکړي الله دې غیبي درکړي الله دې مه خوارو لکه زرداده لالا څنګه کار کتار څنګه ونن لالا سر راسم د سلاپ نه دی کړی یو ګراک هم نه دی راغلی هی څه وایه مړی د سیزن شپې دی ته ګراک نه دی راغلی لالا سر راسې ورته ولیانو سړی هم نه دی راغلی او یو ګراک نه دی راغلی مړی خوله په پارت کوان کې لس پنځلس ګراکان ولاړ دي سړی هم نه دی راغلی بس یو څه دراده له رایسي تاله ستا روایه څه رقم ده تا د مسکینو سره کومه روایه وکړه سړی خو لږ ښه روایه برابره کړي اخلاق برابر کړي چې ګراک دله رایسي السلام علیکم دوکاندار وعلیکم سلام سړی مه شه وروره وروره کپړې هم پکار وي ولې نه وروره کپړې به درکړم څو جوړې غواړې وروره دوه درې جوړې نه غواړم 200 جوړې غواړم زه پر مسکینانو مې تقسیموم وروره ولې به نه درکو وروره ته دا راته ووایه ښه کپړې درکړمه که یو کمزوري کپړې درکړم یا وروره خیر خیرات کوم ښه کپړې غواړم کمزوري کپړې نه غواړم سمه ده وروره زه به هم دی کپړې درکړم چې ته به هم یاد ساتې ښه کپړې به درکړم زرداده ورسه یو اته تنه راواخه 200 جوړې پوره کاټ کړي الکوان سره لګیا ورسه ته ورسه یاله بیداره سي اله بیداره سي ته وروره کښېنې زه به چای اډر ورکړم کښېنې بس په دې ګردو کې لس جوړې ور کاټ کړي سمه ده لس جوړې ته کاټ کړه بیداره په دې کې لس جوړې ور کاټ په دا کې هم لس جوړې ور کاټ کړه په دا کې هم ور کاټ چې بیداره کاټ کړي لالا دې دا 200 جوړې دا د ګری پیکس ولې لالا کار یې وسو دی ښه پرد 200 جوړې وسولې ډېر ښه سلو وروره ستې کپړې د پیکس ولې او یوه خبره ده دغه دوې جوړې چې دي دا ما ستې دپاره جلا ایلاده د کټ کړي دي دا زما د طرفه څه دي دوی دوه بیا اختر کې جوړوي انشاءالله نور کپړې د پیکس ولې ښه پرد 200 جوړې دي کور ودان د الکوان مې غږ وکړي دا مټل وسلې سره ته ورسه مټل خلاص دا جوړې کښېږدوي سمه ده اوس د ستې به کښېږدو هلکه ته ورسې دا کپړې وروړئ دا حاجي صاحب په موټر کې کښېږدي هلته بیداره راځئ دوکاندار که ستاسو پیسې شوې حاجي صاحب ستا پیسې شوې 4,90,000 شولې سمه ده اوس د ستې به درکړم حاجي صاحب کور دې ودان ډېره مننه شکر بیا به راځو انشاءالله بیا به راځو دلته راسه ودین دی د الله په لار کې مې وجوړه خیرات کله صدقه مې کله الله پاک موږ ته دومره رزق راکړي لږ ښه اخلاق کوه یو صدقه کوه یو خیرات کوه نو الله پاک موږ ته روزي راکړي ستره بېتمیزي د هر چا سره مه کوه بله ورځ خدای کو لالا به زه کوشش کوم چاته به زه غلط خبره نه کوم بس دا کپړې سره سمې که بیداره سه بېتمیزي بله ورځ مه کوه د چا سره صحیح ده